د افغانستان نوی حکومت او عراق یو ځای په ایران مهم بندیز ولګاوه. سلام ستړي مشئ، زموږ په امیر پلس چینل ته بخیر راغلی. په دې وروستیو کې په هیواد کې د ګڼو ستونزو سره ځینې ښه کارونه هم ترسره شول. داسې کارونه چې افغانستان د ګاونډیو د احتجاج څخه په ځینو برخو کې خلاص کړ. د مثال په ډول افغانستان د چرګانو د غوښې په برخه کې تیر کال په ځان بېسا اعلان شو، خو په دې هیواد کې د وروستیو بدلونونو سره د افغانیو د ارزښت د کمېدو سره بیا د همدې چرګانو د غوښې بیې هم لوړې شوې. په ګاونډیو پاکستان کې بیا د چرګانو غوښه کمه وه او له همدې کبله یې افغانستان د چرګانو په غوښه باندې د صادراتو بندیز لګولی و. مګر یو میاشت وړاندې پاکستان د خپلې د دغې پریکړې په شا شو او اعلان یې وکړ چې افغانستان ته یې د چرګانو د غوښې صادرات له سره پیل کړي دي. د چرګانو د غوښې هاخوا ځینې نور مواد هم شته دي چې افغانستان اوس اړتیا نه لري د نورو هیوادونو څخه یې وارد کړي. له دې څخه یو مهم معدني اوبه دي. افغانستان اوس دننه په خپل هیواد کې په کافي کچه باندې معدني اوبه تولیدوي او خپل داخلي یا کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کیږي. له همدې کبله اوس د افغانستان په پولو کې افغانستان ته له بهر څخه معدني اوبه نه پرېښودل کیږي. تازه په هرات کې د ایران څخه راتلونکي معدني اوبو ته اجازه نه ده ورکول شوې. د ایراني خبریالې مریم شکراني د خبر په بنسټ افغانستان او عراق دواړو په سرحد کې ایراني چارواکو ته خبر ورکړی دی چې دوی نور نه غواړي د ایران څخه معدني اوبه وارد کړي. د چارو شنونکي وایي چې په کار د په ټولو مواردو کې په ځانګړي ډول په هغه موادو کې چې د افغانستان د خلکو اساسي اړتیاوې ډیر ژر په ځان بېسا شو، ځکه موږ د داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې ګاونډیان یې د افغانستان د بدې ورځې څخه فایده اوچتوي او د افغانستان تل د زخمي ګوتې څخه نیسي.